د لوبیا خوړلو ګټې. لوبیا یو له هغو خوړو څخه ده چې د ډېرو خلکو خوښیږي. لوبیا په لومړي ځل په 1533 کال کې د مکسیکو په هېواد کې پیدا شوې او د ایاکوک په نوم ونومول شوه چې وروسته اروپا او بیا د نړۍ ټولو برخو ته ورسېده. په دې لیکنه کې موږ درسره د لوبیا په اړه ځینې ګټور معلومات شریکوو. په ورځ کې د لوبیا یو ګیلاس اوبه څښل د معدې له ناروغیو مخنیوی کوي. همدارنګه له لوبیا سره د زیتون او د لیمو اوبو استفاده کول ګټې لا ډیروي. سره لوبیا د طب له نظره ډیره ګرمه او د سپینو لوبیا نه ګټوره ده. لوبیا د دغو ناروغیو لپاره ګټه لري. اول، بدن قوي کوي، د ملا درد ښه کېدو کې هم مرسته کوي. دوهم، د حمل یا امیدوارۍ په وخت کې زیاته لوبیا خوړل اولاد عقلمند راولي. دریم، د مثانې درد ښه کوي. څلورم، رګونه نرموي. پنځم، بې ګټې اوبه له بدن نه لرې کوي. شپږم، زړه قوي کوي، همداراز د زړه ناروغۍ لپاره ګټور خواړه دي. اووم، د وینې کلسترول ټیټوي. اتم، د سرطان ضد خواص لري. مننه.